Değişip bakışın gülüşün üzünün rengi. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاس. قدرمنو کتونکو که تاسو هم دغه یاره په زړه کې لرئ چې یاره زما موبایل ورکیږي، که چېرته هم ستا موبایل ورک شو او کوم غل درنه غلا کړی یعنې پټ یې کړه درنه لاړه ستا موبایل سر وخوړ، موبایل دې تباه شو. خو دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو داسې یو طریقه ښیم چې هر څوک ستا موبایل پټوي د هغې تصویر به تا سره وي، د هغې ځای به تا ته معلوم وي. یعنې دغې بلکل دغه دوه شیزونه چې تا ته معلوم شول نو دا پوه شي چې موبایل ستا په لاس کې شو. چې یو کس د مثال په تور ته یې پېژني او ستا تصویر ورته تا ته راشي، یعنې ستا موبایل یې پټ کړو، صحیح ده، او منکر دی یاره ستا موبایل خو ما سره نشته، نو ستا د هغې تصویر به تا سره موجود وي چې هغه ستا موبایل پټ کړی دی. بلکل دوستانو 100% یعنې 100% په ګرنټۍ سره درته وایم چې کله هم ستا موبایل ورک شو او دغه کوم کار چې درته زه ښیم دغه طریقه پکې وکړه، انشاءالله ستا موبایل به په ژوند کې هم نه پټیږي او نه به درنه ورک شي. دوستانو دې دپاره پکار دی یو اپلیکیشن کوم چې ما لاندې په ډسکرپشن کې ورکړی دی، ډسکرپشن ته لاړ شي، لینک پرو دی، په لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو هغه اپلیکیشن انسټال کړئ، اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ دوستانو تاسو ته به داسې یو ډیشبورډ راسي، صحیح ده. نو دلته لیکلي سینډ الرټ ایمیل، دوستانو تاسو به په دې باندې کلیک کړئ او دلته به اوکې باندې کلیک کړئ او دا به اکټیویټ کړئ، الاو به کړئ. دوستانو د دې کار څه ده، دغه وګورئ دا راغلو چې کله هم د مثال په طور تاسو نه یو کس موبایل پټ که غل، هغه خامخا کوشش کوي چې ستا موبایل خلاص کړي. نن سبا هر یو موبایل ته لاک لګېدلی وي، که هغه پن لاک وي، که هغه پیټرن لاک وي، که هر قسم لاک وي، یعنې قلف ورته لګېدلی وي، صحیح ستاسو موبایل بند وي. نو دا به څه کوي، خامخا چې څوک ستا موبایل پټ کړي یا څوک یې درنه واخلي نو ستا موبایل د خلاصېدو کوشش کوي چې یاره دا موبایل خلاصېږي او که نه کېږي. یوازې دا غلو دپاره نه ده، کېدای شي د مثال په طور تا چارج ته ویښې ته یارېږي چې یاره دغه کس چې دا زما دغه موبایل ته ودرېږي چې دا زما موبایل څوک اخلي، یا زما موبایل چا د چارج نه ویستی دی یا ګوتې پکې والي دي او زما د موبایل د لاک کولاولو کوشش یې کړی دی. نو دا ایمیل د دې دپاره دی چې کله هم تاسو کوم یو میل استعمالوئ په بل موبایل کې یا په بل لیپټاپ کې استعمالوئ نو هغه میل تاسو سلیکټ کړئ، صحیح دی، چې کوم یو تاسو سلیکټ کړه چې کوم یو ستاسو ایمیل وي هماغه ایمیل به دلته ورکړئ. نو چې کله هم هغه کس غل یا ستاسو ملګری هر څوک چې ستا موبایل ته لاسرسی لري چې کله هم هغه کوشش وکړي چې ستا موبایل لاک کولاو کړي یعنې خلاص کړي نو اټومیټیکلي د هغې تصویر به تاسو ته ایمیل کیږي. ستاسو کمپیوټر ته یعنې کوم یو جیمیل چې تاسو خلاص کړی دی هغه جیمیل ته به د هغې تصویر او د هغې ځای به تاسو ته ډایرکټ ایمیل کیږي. چې کله هم تاسو دلته خپل جیمیل ورکړه نو دوستانو تاسو به دلته وګورئ، دلته دوه اپشنه نور درکړي، دوه لیکل نمبر اف انلاک اټیم. د مثال په طور یو اټیم هغه کس چې دی یو ځل ستا د لاک یعنې ستا د موبایل د خلاصېدو کوشش وکړي، یعنې ستا لاک چې کوم هغه دی که نه هغه یو ځل یې ورکړي د هغې تصویر واغلي که دوه ځلې که درې ځلې، نو دوستانو دا یو ځلې بهتره ده، صحیح ده، دا یو ځلې وساتئ او ایمیل شرمیسن یا دغه ایمیل ته به تاسو ته سینډ کیږي. نو ډېرو زبردست ډېر یو خوندور ټریک دی دوستانو، که چېرته تاسو خپل موبایل بچ کول غواړئ نو دغه اپلیکیشن ضرور انسټال کړئ، د ډسکرپشن کې لینک پروت دی، ضرور لاړ شئ او موبایل کې انسټال کړئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که خوښ وي امید درسره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.